عوامي شاعر ګل یوسفزي په لرازو چې د ایوب مظلوم په عقل خپل تاثرات وړاندې کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه نه پوهېږم چې خبره چېرته نه شروع کړم، خو دومره پوهیم چې د ایوب مظلوم صاحب د مرګ اواز چې و دا موږ ته ډېر یو دردمن غوندې حالات په دغه وخت کې راغلی چې کله خبر شوم. او هغه یو خادم و د ژبې د هغه دا کمی چې کوم دی نو دا بس په صدو کې پوره کېدل ناممکنه دي چې دا پښتو ته چې کوم زیان ورسېد، ادب ته چې کوم کمی راشو دا کمی محسوسېدله. زه به دومره صرف د هغه وروسته یو دوه شعرونه ډایله کړم ستاسو په اجازت باندې چې دا زه څنګه مین یم لا تر اوسه چې ژوندی یم، دا زه څنګه مین یم لا تر اوسه چې ژوندی یم، او چې پروت مې دی د ګل غوندې جانان په هدیره کې، او درېږم مخامخ ورته چې ښه دیدن مې وکړي، ودرېږم مخامخ ورته چې ښه دیدن مې وکړي، او یخ ورې جوړوم ورته ځان په هدیره کې. دغې نو څه که اوس ورته د قبر خولو ته ژاړې، دغې نو څه که اوس ورته د قبر خولو ته ژاړو چې ګل شنه غرې شو بندیوان په هدیره کې، چې ګل شنه غرې شو بندیوان په هدیره کې. ستاسو خادم عوامي شاعر ګل شنه. وس راځو اسماني ګل اختر پله چې د ایوب مظلوم په عقل خپل تاثرات وړاندې کړي. د سره ډېر وخت ډېر نږدې وخت تیر کړی دی. راځو د پله چې دې څه وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو زه ایوب مظلوم جنازې ده او غم کې شاملېدو چې کوم کسان زموږ سره شاملیت کړی دی د هغو ټولو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم چې دوی په دې لنډ تنګ وخت کې زموږ د دومره لرې کلي ته لکه یو ملګری اشنغرۍ صاحب پکې د اشنغر نه راورسېدو، ساحل صاحب د ټول راورسېده، نو ټولو ته هرکلی وایم. ایوب مظلوم صاحب زما ملګری و او د عباد حسین اوکار صاحب د رشته دار و، زما هم رشته دار و، زما د خوږ ملګري جان باچا ناظم صاحب د تره زوی و. مونږ درې واړو، ما او جان باچا او ایوب مظلوم صاحب د لیندو دغه ورځو نه چې خوړونو کې ماشومان چندخې ولي، هغه چندخې مې یو ځای ایشتلې وې، بې جامو بې کپړو به ګرځېدو. بربنډ دغه وخت نه ملګرتیا د خپلولي په خپل ځای. ایوب مظلوم صاحب متعلق به زه کوم الفاظ استعمال کوم، داسې الفاظ نشته. نر پښتون په پښتو مین غیرتي سړی و، د یوې لارې سړی و، دورنګي پکې نه وه، لږ سخت طبیعته و، او هغه داسې و چې په پښتو به چا ګزار کوو نو دا به په ایوب مظلوم په خپل ځان ګڼو، په پښتو ګزار یې نه پرېښی. ما که څه کړي دي یا مې څوک څونه پېژني نو دا د ایوب مظلوم برکت و. د پښتو یې ملا یې ډېره مضبوطه وه، پښتو یې تر خپل مرګه پورې وپالله. زه د دې ګواهي کوم چې زه دومره لوی سړی نه یم، که څه مې زده دي ما ته ایوب مظلوم یې زده کړي دي. او د مزغو کې مې دا شعر هم اوس رالی چې اوس به د چا نه تپوس کوم چې دا څنګه وکړم، زما د فکر د رڼا ډېوه خو مړه شوه که نه. نو عثماني ګل اختر ستاسو اختر یم، نور نه شم سوی دی. ښه د الله په امان. اوس راځو ثاقب یوسفزي پله چې د ایوب مظلوم په عقل خپل تاثرات وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایوب مظلوم صاحب په هکله خو به زه دونه ووایم چې څومره ملاقاتونه د هغو سرزنګ شوي دي او د هغو په درناوي کې موږ کوم پروګرامونه کړي دي، نو هغه مې په ادب باندې مین د پښتو سره د مینې لرونکي انسان ګڼلی دی، او د هغو د شهرت او د ښه والي ثبوت دا دی چې غټ غټ شاعران افکار صاحب و اسلام آباد نه وله راغلي، راشد سعید صاحب او نور ملګري هغو ته ځان ورسو. نو دې نه دا پته لګي چې هغو د پښتو مینو د پښتو ادب سره ډېر زیات علاقه لرله او د خپلې ژبې خدمت یې په خپل ژوند ډېر کړی دی. لاس په دعا وي چې الله پاک دې د هغو هغه کوم اوږد سفر چې دی هغه دې الله پاک اسان کړي او الله پاک ته ورله هغه ټولې خوشحالۍ ورکړي کومې چې د الله په علم کې دي.
اوس راځو د اواز ملکن صدر ناموس خان پله چې دی د ایوب مظلوم په عقله خپل تاثرات وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه چې تاسو ما له د ایوب مظلوم په باره کې د تاثراتو لپاره یو 2-3 منټه ټایم راکړو. نن د مارچ ته میاشتې 3 نیټه وه، سهار چې مې سترګې وغړېدې نو عبدالکبیر عطا صاحب راته ټلیفون وکړو او د ایوب صاحب ته د غټ غم نه یې د ټلیفون په خبر کړم. نو یقینا چې خبر شوم نو ډېر زیات خفه شوم، ځکه چې ایوب مظلوم صاحب زمونږ ډېر ښه نږدې ملګری و او په ادب مین کس و او ډېر زیات ښه شاعر او ډېره بهترینه شاعري وه چې په شاعرۍ کې روماني شرطغم او رنګ هم او یو قام پرست شاعر و. هغه نن زمونږ نه جدا شو. موږ د هغه په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یو او دعا ورله کوو چې خدای پاک یې هغه ډېر عمر استراحت کړي او الله پاک یې دا اوږد سفر اسان کړي. اوس راځو جان باچا سابقه ناظم پله چې هغه د ایوب مظلوم په عقله خپل تاثرات وړاندې کړي. اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د ټولو شاعرانو ملګرو انتهایي مشکور یم چې تاسو په دې دونه مصروف وخت کې وخت وویستو. زما د تره د زوی د مرګ نه راغلی او زموږ سره په دې غم کې شریک شوی. زه د ایوب مظلوم په باره کې تاسو سره دا نه ویم چې ما هغه د ورکوټوال نه چې موږ ټول زامن وو، زموږ کورونه یو ځای، موږ خلکوس هم یو ځای کړي دي او تر دې وخته پورې چې زموږ عمرونه 64-65 شل ته رسېدلي، موږ الحمدلله ژوند یو ځای تېر کړی. ډېر ښایسته ژوند به یې تېر کړی چې موږ ته تلخي نه ده راغلې. ایوب مظلوم یو ډېر نیک او پاک انسان او بیا زه به دا ووایم چې هغه په پښتو ډېر مین سړی او په پښتونولۍ باندې ډېر مین سړی چې کله ناکله به زما په نظامت دوران کې به زما نه داسې لږه غلطي هم وشوه نو زه به یې ډېر وټوکلم، ما ته به ټلیفون وکړو خو په خپل نه شول، ما ته به ته راشه، زه به لاړم، هغه بیا زما هغه اصلاح او دغه څنګه چې مخکې دا خو سره داسې داسې لکه سړی چې یو لاس کټ شي. نو ایوب مظلوم زما د تره زوی نه بلکې زما ورور او داسې ورور و چې هغه ډېر زیات و، هغه باندې زه ویاړ کوم. ما ته نن د هغه د مرګ نه بعد دا پته ولګېده چې وایي زما دا ورور چې کوم دی نو دا څومره اوبوټ و، د څومره تعلق و، د څومره کوم خلک چې د هغه جنازې ته راغله، کوم شاعران ادیبان غټ غټ ستر شاعران لکه شاه سایل، محمد عالم آدم، ټول ملګري چې څونه و دا راغله، زه ډېر شکریا ادا کوم او زه تاسو ته د خپل جذباتو او دغه دغه چې زما هغه مې به اجازت نه راکوي دغه ووایي نور څه وکړو، بس عمر په راحته کې وم. الله دې والا اتوړ دې وکړي. بیا یو ځل مننه کوم چې راغلی او زموږ تعظیم شریف شوی. ډېره مهرباني. اوس د پښتو ادبي سوسایټۍ سکتر او ادبي جرنل پله راځو چې هغه د ایوب مظلوم په عقله خپل تاثرات وړاندې کړي. ښاغلی اقبال حسین افکار صاحب ته زه خواست کوم چې هغه د ایوب مظلوم په عقله خپل تاثرات وړاندې کړي. ډېره مننه ګران اقبال سجید اجاز صاحب. ایوب مظلوم چې دی هغه زموږ ورور مو او ډېر ملګری مو ده. زموږ ورور چې دی جان باچا یوسفزي چې څنګه وي، زه به میرمن ته راتلم دلته مې راته کور نو بیا به مونږ ایوب مظلوم سره او شاهزالله سیر صاحب زموږ محترم مشر دی ده سره به مونږ ناست وو، داسې به د کلي نه ووتو په پټو کې او ډېر ښه یو رومانټک دغه به و، ادبي ګپې شپې به هم لګولې. ایوب چې دی نو هغه د موسیقۍ سره هم ډېر شوق و، هغه ځان له هارمونیم هم اخیستی و، نو هغه به اکثر چې دی نو دغه کو هغه هم د هغه نه د هغه غزلې یا نورې غزلې کوم استادانو چې ویلي دي د موسیقۍ استادانو هغه به چې دی نو دغه کولې یا فولکلور به یې غږول. نو ډېر ښه یادونه هغه سره وابسته دي. ایوب مظلوم چې دی نو هغه یو
نو رومانټیک قوم پرست او مترقي شاعر و. هغه د پښتون قام دردونه تکلیفونه خصوصا په تیر 40 کالو کې چې کوم تکالیف سره دا قوم مخ و نو هغه په ډېر جمالیاتي انداز په غزل او د نظم په اعلی فني پیرایه کې چې دی نو هغې اظهار کړی دی. دغه شان هغه یو د طبقاتي نه هموارۍ هم چې دی نو مخالف شاعر و د طبقاتي نظام خلاف و نو هغه په دې چې دی نو د دغې نظام خلاف چې دی نو هغه د غزل او د نظم په پیرایه کې د هغې څرک مونږ ته چې دی نو په نظر راځي او په دې خوشحاله یو چې د دې مرګ نه مخکې لږ تقریبا یو کال به مخکې د ده کتاب چاپ شو نو هغې باندې مونږ هم خوشحاله وو ځکه چې د شاعر چې دی نو هغه په ژوندوني کتاب چاپ شي نو دا د هغه شاعر لپاره ډېره لویه خوشحالۍ خبره وي. ما ورته ټلیفون وکړو د مبارکۍ لپاره نو الله دې ډېر خوشحاله و. ما ورته وویل ما ته یې پته وه چې یاره دې بیمار دی نو ما ورته ایوبه بیا ته هغه د کرونا دغه وه ما ویل چې دا الله ته ښه شي نو تا دا کتاب مخکتنه به زه په اسلام آباد کې کړم نو ډېر زیات دغه شو. نو ایوب مظلوم څنګه چې تاسو ته پته ده ډېر نفیس انسان و ډېر خندرویه ګپ شپي انسان و او خفه کېدو به نه او ډېر دغه و بس د هغه په وفات باندې یقینا چې موږ ټول دردېدلي یو خو دا حقه لار ده او موږ ټول به مرو. الله تعالی دې هغه وبخي مغفرت دې نصیب کړي نور دې نور ووروي او ارواح دې ښاد جنتونه دې نصیب شي. ډېره ډېره مننه.